دا ځوان په سړه هوا کې له ولخیلو کلي دې لوړې ته د ټلیفون کولو لپاره ختلی دی. دی وایي په کلي کې یې یوه مخابراتي شبکه هم کار نه کوي او د اړتیا پر مهال ټول کلیوال اړ دي چې تر دې لوړې پورې ځان راورسوي. حتی دا اوس هم په دغه غره کې د ما د واورې پلونه شته چې زه غره ته ختلی یم او هلته ما د واټساپ د لارې نه، د مسنجر د لارې نه، د ایمو د لارې نه ما د خپلو دوستانو سره ستونزې حل کړي. نو زه چې کله له دوی سره په ارتباط کې کېږم یو موضوع ورسره په موضوع کې بحث ورسره کوم نو بیا دغه غره ته خیزم. د دې کلي د خلکو د ټلیفون شمیرې تل ګل حسابیږي او د مړي ژوندي پر مهال د نورو سیمو خلک اړ دي ترڅو دروازه په دروازه دوی له شویو پیښو خبر کړي. کله چې یوه حادثه چاته کېږي او هغه موږ ته غواړي فورا زنګ وکړي نو چې د ما کله نمبر کار ونه کړي نو دلته کوز کورونه چې دي بعضې مشخص کورونه دي چې هغو کې تلیفونونه په کوټو کې هم کار کوي چې هغه د مخامخ د ولایت له طرف نه سګنلونه کش کوي او داسې د دشت ټوپ په طرف کې پایې ولاړ دي د هغه جانه سګنلونه دوی اخلي او کار کوي. بیا هغه کسان هغو ته زنګ کوي بیا هغوی یو کس مونږ کور ته رالیږي چې فلاني زنګ کړی و دغسې قصه وه. د مخابراتي شبکو پایې تر همدې کلي ورپورې پر یو لوړ غره ولاړې دي خو دا کلی یې تر پوښښ وتلی دی. داسې حالات موږ ورسره مخ کېږو او ورسره مخ سوي یو چې تلیفون سره یو زنګ راته راځي موږ یا یو چاته زنګ وهو زنګ خو راځي نه راته په دې خاطر چې انتن نسته او چاته زنګ وهو ضرورت مي نو بیا د بل خوا مقابل غره ته خیزو د دې نه موږ زنګ وهو یو ځای ته زنګ وهو یا داسې ځای ته ځان وباسو چې دغه پایه موږ ته څنګه سي ښکاره سي. السلام علیکم ورحمت د غره ولخیلو کلي اوسیدونکي وایي د کور پر سر نږدې یو کس یې په ایران کې مزدورۍ ته تللی او له هغوی سره یوازې هغوی خبرې کولی شي چې له ټلیفون کوونکي سره غره ته وخیږي.